ته خو لږ د امریکې نه واوره چې په دې ریاست کې ټول عمر په دې ریجن کې ټول عمر د دغه برطانوي او د امریکې سامراج خلاف خان عبدالولي خان خبره کړې ده، باچا خان خبره کړې ده، اجمل خټک بابا کړې ده، ټول عمر قوم پرستو خبره کړې ده. موږ د هغو په سترګو کې ازغېستو، موږ یې ټاوټان او دلالان نه پاتې شوي یستو. موږ ټول عمر د هغو سره جپړه والې ده او د هغو چې کومې پراکسي جګړې دي چې په دې خاورې مسلط کوي او د پاکستان اسټبلیشمنټ چې د هغو ټاوټ او دلال دی او ټول عمر کردارونه ادا کړی دی، نو هغه د هغو په سترګو کې موږ ټول عمر خنډ پاتې شوي یستو. موږ د دې وطن حلالي بچ یستو. موږ قام ته د پروپیګنډۍ په ماحول کې د پروپیګنډۍ او د پاپولیست یلغار په ماحول کې سپینه سوچا کوټلې او د پښتونوالي نه ډکه خبره کوو چې قامه بیدار شه، دغه کار غلط دی او دا کار سم دی، راشه میدان ته شه. نه موږ تاسو ته وو چې پرون موږ سوځېدلو، ډېرو جماعتونو به دا ویل، ډېرو پښتنو به دا ویل دا د تعلیم او د رشتل پارټۍ جګړه ده. د هغې نه پس خو تاسې هر یو وسوځېدلی. اوس دی ورته دا پښتانه وایي چې دا جګړه د چا ده؟ ما خو ته پرونه ویل چې دا جګړه په دې خاوره باندې سامراجي طاقتونو د پاکستان اسټبلیشمنټ مسلط کړې ده. تا نه منه، ته د اسټبلیشمنټ په ګود کې ناست وې. زه یې ته نن هم ویم، ما ته پرونه ویلې وه، زه یې ته سبا هم ویم، خو دا جرأت تاسې نشئ کولی چې یو پیره تاسو ته د اقتدار لالچ درکړي، بیا هم خولې بندي. دلته ذکر وشولو د دې سامراجي ریاست د پالسو ذکر وشو، د بدامنۍ ذکر وشو. تاسې به خبر یې چې 2 ورځې وړاندې 3 ورځې وړاندې په کورمه کې یو حالات پیدا کړلی شولو. د مسلک په نامه باندې تنازعه راوچته کړلی شول او یو پښتون رالګي بل وژني او بل پښتون رالګي بل وژني او ریاستي ادارې هغه ناستي تماشه کوي. زمونږ حکمرانان که هغه صوبایي دی او که وفاقي دي هغه هم تماشه کوي. څومره د افسوس خبره ده، دا یو ریاست دی او په دې ریاست کې چې کوم دی مختلفې محکمې دي او د هرې محکمې خپل کار ښکاره دی. د امن قیام په دې خاوره باندې په دې وطن باندې دا د فوج ذمہداري ده او د هغې د انټلیجنس ایجنسو ذمہواري ده چې دا به په دې خاوره باندې امن راولي، امن به قایموي او د پاکستان په 4 فیډریټنګ یونټس کې چې دا وخت 2 فیډریټنګ یونټس پښتونخوا او بلوچستان په اور کې سوځي. د دې فیډریټنګ یونټس هر شهري ته دا به تحفظ ورکوي، خو تر دې دمه د ولسونو ته په تحفظ ورکولو کې دوی ناکامه شوي دي. منګه دا مظلوم او محکوم ولس د ټولو نه زیاته برخه د بجټ د ټیکسونو دا په خپله دفاع باندې خرج کوو. دې ورته 2300 ارب روپۍ چې کوم دی بجټ میلاویږي. هر قسمه چې کومه دی وسلې وسایل ورته ورکړی شوي دي. د هغې باوجود چې کوم دی دا پښتانه په دې خاوره محفوظ نه دي. نو دا په دیو باندې سوال پورته کېږي، بیا اکثر وایي چې موږ په سیاست کې مداخلت نه کوو، موږ خو چې کوم دی د آیین پابندي کوو، د آیین پاسداري کوو او دلته د دې خاورې بچی بچی پې خبر دی چې د ټول نه زیات د آیین وایلیشن همدغه محکمه کوي. بله ورځې د پوج ترجمان بجای د دې چې په دې خبره کړې وې چې د دې پوج پرفارمنس څه دی،
دا پښتانه د 22 کال نه ولې سوځي په دې خاوره دا بدني ولې ده دا بدني دی ولې نه ختموي یا دیو څومره کاروایي وکړله یا د بدنۍ په خاتمه کې دی څومره سنجیده دي چې په خپل پارپامې څه خبره کړې وې نو راولګېدل وایي دلته پښتانه لګیا دي د وسایلو ذکر کوي چې موږ له خدای وسایل راکړي وایي دا وسایل خدای پاکستان له راکړي دي و بابا د ځان د تاریخ نه خبر کا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې پښتون او د هغې نه وروسته پښتون دی زما 15,000 کاله تاریخ دی او چې په کومه خاوره زه آباد یم په دې خاوره کې چې کومه دی دا قدرتي وسیلې د زرګاو کالو راهیسې دي نو زمونږ په حق دی او ته چې د کوم پاکستان خبره کوې نو موږ هم د دغه پاکستان آئین مخې ته ږدو چې پاکستان یو فیډریشن دی او د دې 4 فیډریټینګ یونټس دي 15 غټ قامونه دي سنده دی بلوچه دی سرایکه دی پنجابی دی او پښتون دی د کشمیري ذکر خو ځکه نه کوم چې د کشمیر په اړه باندې د اقوام متحده چې کوم قرارداد دي موږ د هغې قراردادو عوامي نشنل پارټي حمایت کوي چې د کشمیر خلک کشمیر د کشمیریانو دی چې هغوی څنګه غواړي که هغوی غواړي دا چې آزاد پاتې کېدل غواړي که هغوی دا غواړي چې یا د یو ریاست څه یا د بل ریاست څه دي دا د اقوام متحده قرارداد دي او موږ د هغه قراردادو سره ولاړ یستو موږ د کشمیریانو د دغې مطالبې سره ولاړ یستو د 15 غټ قامونه دلته آباد دي کله چې پنجابي سامراج ته زما ضرورت پیښ شلو نو دې نه 1 یونټ جوړ کو چې د بنګال چې میجارټي شیخ مجیب الرحمن ګټلې وه چا په کاونټر کې د هغې دپاره یې منصوبه بندي کوله د 1 یونټ خلاف زمونږ اکابرینو جدوجهد وکړلو پاکستان چې په کوم شکل کې په 47 کې جوړ کړی شوی و نو هغه د 73 کې 71 کې د بنګال کې ډوب شو نو بیا په 73 کې په اول وار باندې آئین سازي کېدله په هغه شکل باندې چې د وړو قانون حقوق پکې محفوظ تللی شي ضرورت یې موږ ته پیدا شو د خاورې ته پیدا شلو قوم پرسته لیډرشپ ته ضرورت پیدا شلو نو ولی خان بابا د 73 پایین کې د دې مظلوم او د محکومو قامونو ټوله مقدمه کېښودله او ځای پکې کړله دا دی چې نن دا خبره کوي چې دا وسایل د پاکستان دي نو موږ ورته وایو چې دا وسایل بېشکه چې په یو شکل کې د دې فیډریشن دي خو په دستور کې لیکلي دي د پاکستان په آرټیکل 161 کې او 62 کې چې په کومه صوبه کې کومې وسیلې پیدا کېږي که تیل دی که ګیس دی که اوبه دي که معدنیات دي که بجلی ده لاولنی حق به پې د هغې صوبې د عوام وي دا یو وخت کې دی چې کله دی په اقتدار کې نو بیا ډېر متکبری سیاسي قوتونه ورته قوت نه ښکاري آئین ورته آئین نه ښکاري چې د ډیموکراسي کوم سیمبلز دي کوم علامتونه دي کوم انسټیټیوټ دي نیشنل اسمبلی سنټ صوبایي اسمبلی د دې توقیر کوي بې توقیري کوي خو چې کله ریټایر شي نو فوري د دې وطن نه بیا خپې وباسي نو باجوا آن د ریکارډ ویلیو
هغه اتلسمه آئینی ترمیم ته اشاره کړې وه، کومه اتلسمه آئینی ترمیم چې ملي مشر اسفندیار ولي خان موږ یې په ویاړ سره وایو 14 ممبرانو له پښتنو ورکړي وو په نیشنل اسمبلی کې په 14 ممبرانو باندې چې کومه دی د دې قام مقدمه وګټله او دا اتلسمه آئیني ترمیم په شکل کې محفوظ تلله، خو بده مرغه په هغې په دې 12 کاله کې عمل درآمد ورسلو او عمل درآمد ځکه نه کېږي چې د دې خاورې واک او اختیار چې کوم دی د دې خاورې د مینانو سره نه دی، د دې خاورې د حقیقي مالکانو سره نه دی. نو هغه باجوه ویلي وو چې اتلسمه آئیني ترمیم د شیخ مجیب د شپږو نکاتو نه ډېر خطرناک دی. نو دیو ته پته ده چې تیر او یا کاله خو د عمل دی وخوړلو، د عمل کې لوټ تللو. یو وخت کې کامریډ اسما جهانګیر مرحومه ویلي وو وی که چېرته د دې جرنیلانو دا کرپشن دی ولس ته راښکاره شو او میډیا یې نه سنسر کوله او ولس پرې خبر شو نو دا سیاسي خلک به پسې وبښئ، بیا دوی خو په کرپشن کې دومره ککړ دي. دا کیپیسټي او دا پوهه دا د لپ د تنظیمونو ده، دا د عوامي نیشنل پارټۍ ده. نو په هغې باندې 127 اجلاسونه شوي او 6 میاشتې دغه کمیټۍ په تواتر سره اجلاسونه کول. نو موږ ورسره دې پښتنو تقسیم وکړو، د سندیانو حقوق، د مظلومو بلوچو حقوق او د مظلومو محکومو پښتنو حقوق خبره ورسره کېښودله. نو دغه وسایل داسې تقسیم کړلی شلو چې د وفاق دی ثبوت ورکوي. نو دا چې کومه دی ورټیکلي نیغ په نیغې ورکوي. نو 58% زما ګلالو بچو تاسې ته کمې خبرې کوم دا ډېرې په غور واورئ. تاسې 5 ګېټې د ډېرو مشرانو خبرې اورېدلې دي. دا خبرې به ستاسې مستقبل کې که تاسې د دې خاورې او د ولس او د وطن سیاست کوئ نو په کار به م راشي. نو هغه 58% دا تی ثبوته شلو او 42% وفاق ته پاتې شلو. نو اوس چې 58% وفاق ته واخیستلی شو ثبوته، اوس د دې دویم تقسیم پاتې و، د ثبوت تر منځه تقسیم چې ثبوت تر منځه به اوس دا څنګه تقسیمیږي. نو دغه چې کومه دی هریزنټل تقسیم و. نو په هغه تقسیم کې به مخکې پنجاب محمد دا قصه کوله ویل زما آبادي سیوا ده، نو شی به غونډ آبادۍ په لحاظ باندې وړو 100% به په آبادۍ باندې شی تقسیمېدلو. موږ وی نه، دلته په دې فیډریشن کې بعضې فیډریټینګ یونټس او بعضې قانونو سره چې کوم دی په 80 کاله کې ظلم او بربریت شوی دی. ټول عمر تاسې د پښتنو د بلوچو د بچو د خولې لوړۍ چې کوم دی شوکولې ده او ډېره په انجینر او ډېره په هوښیارتیا ډېره په مکارتوب. دا دې نه چې کوم مکارتوب ورځي والله که دا د برټش امپایر له ورتلو دا دې چې کوم مکاران دي کوم په بکر او فریب دا پاکستان زموږ نه وخوړلو، دا پښتونخوا یې زموږ نه وخوړله، دا بل چاله نه ورځي. نو د هغې تقسیم بیا داسې شولو چې آبادي پکې 80% شوله. دا باقي چې په کومه صوبه کې غربت دی، د کومې صوبې رقبه سیوا ده، کومه صوبه ریوینیو ډېره جنریټ کوي، ټیکسز محصولات ډېر ورکوي، او یا په کومه صوبه کې چې کوم دی ملیټنسي روانه ده یا شوې ده، نو هغې برخې پکې شاملې کړلې. نو دا 13 ترمیم نه پس د پښتونخوا بجټ د 2.5 اربه نه چې کومه دی لاړه 15 اربه ته اوس ورسېدلو. نو دا د عوامي نیشنل پارټۍ کارنامه ده. سیاست ساینس دی، سیاست د شور نامه نه ده، سیاست د شعور نامه ده، سیاست د برداشت نامه ده، سیاست د عزت او تکریم نامه ده. د پښتون سټوډنټ فیډریشن د ټولو ننګیالو نه مې دا خواست دي چې د 500 کالو نه
د دې قامي تحریک دغه مدرسه د پښتون سټوډنټ فیډریشن په شکل کې لګیا ده او دې قامي تحریک ته نظریاتي او فکري ملګري ورکوي. نو تاسې به په تعلیمي ادارو کې پرامن ماحول ساتئ. کوشش به دا کوئ چې د روادارۍ د مکالمې رجحان عام کوئ او دلته تاسې د سټډي سرکلز تابع وکئ او د وطن په وسایلو سټډي سرکل وکئ، د وطن په مسایلو باندې سټډي سرکل وکئ، په سیاست باندې وکئ، په معیشت باندې وکئ، زمونږ چې کوم معدنیات دي په هغې باندې وکئ، زمونږ چې کوم تاریخ دی په هغې سټډي سرکل وکئ او دا خپل نسل ته خبر کئ. ځکه چې د ریاست په سلیبس کې زما د دې اتلانو ذکر نشته دی، د ریاست په سلیبس کې زما د وسایلو ذکر نشته دی، د ریاست په سلیبس کې زما دا نن هم دومره غټ انسټیټیوټ دی دلته پښتو نه پړاویږي. مورنۍ ژبه چې زمونږ او ستاسې مورنۍ ژبه ده د بعضې دا ځان ته چې ډېر زیات پیشنیبل وي او لږ ماډرن دي دا په انګلیش باندې چې صرف یو ټولز دی د رابطې یو زبان دی دا ورته دا ګمان کېږي چې دا د قابلیت معیار دی. نه، د قابلیت معیار پوهه او علم دی، د قابلیت معیار انګلیش نه دی. نو خپلې مورنۍ ژبې ته هرګز سپک نظر مه کوئ. دا ژبه موږ د اقتصاد ژبه ګرځو، دا ژبه به چې کوم دی موږ خپلو، په دې ژبه کې به چې کوم دی خپلو بچو ته علم او پوهه ورکوو، دا ژبه به د ساینس ژبه جوړو. نو بیا به هلې چې کومه دی انشاءالله تعالی دا قام دا را یو موټی کېږي او دې ته به د خپلې خاورې احساس کېږي، د خپل قام احساس به ورته کېږي. په ټولګو ټولګو کې تقسیم ایستو، په ټولګو ټولګو کې تقسیم ایستو او مسلې اجتماعي راپېښې دي. د شناخت مسله ده، د اقتصاد مسله ده، د بدامنۍ مسله ده، د وسایلو مسله ده، د میسنګ پرسن مسله ده، د شناختي کارت بلاک مسله ده. دا ټول اجتماعي مسلې دي. ته تاسو ونه کتل چې کله دلته د بدامنۍ دا لهر رالی او په دې وطن کې اور خور شلو او په دغه کې په 2008 کې موږ په اقتدار کې رالو او اور لګېدلی او په دې وطن کې چار چاپېره اور لګېدلی و. نو دغه اور مړ کولو دپاره موږ هر قسمه هڅې وکړلې، مذاکرات هم وکړل، سوال منت زاري هم وکړله، اخر دا چې سینې مو ورته ونیولې او د اور د وژلو دپاره هم 1400 کارکونانو هیله ورکړله چې په دې وطن باندې دا اور بند کړی شي او بند کړی شي. خو نن زما پښتون زلمی د هغه نه خبر نه دی. بعضې پکې راپاڅي وایي موږ یې په امریکا خرڅ کړی استو. ته خو لږ د امریکې نه واوره چې په دې ریاست کې ټول عمر، په دې ریجن کې ټول عمر د دغه برطانوي او د امریکې سامراج خلاف خان عبدالولي خان خبره کړې ده، باچا خان خبره کړې ده، اجمل خټک بابا کړې ده، ټول عمر قوم پرستو خبره کړې ده. موږ د هغو په سترګو کې ازغېستو، موږ یې ټاوټان او دلالان نه پاتې شوي استو. موږ ټول عمر د هغو سره جپړه والې ده او د هغو چې کومې پراکسي جګړې دي چې په دې خاورې مسلط کوي او د پاکستان سټیبلشمنټ چې د هغو ټاوټ او دلال دی او ټول عمر کردار ونه ادا کړی دی. نو هغه د هغو په سترګو کې موږ ټول عمر خنډ پاتې شوي استو. موږ د دې وطن حلالي بچی استو. موږ قام ته د پروپیګانډۍ په ماحول کې، د پروپیګانډۍ او د پاپولیست یلغار په ماحول کې سپینه سوچه کوټلې او د پښتونوالي نه ډکه خبره کوو چې قامه بیدار شه، دغه کار غلط دی او دا کار سم دی، راشه میدان ته شه. نن موږ تاسو ته وو چې پرون موږ سوځېدلو، ډېرو جماعتونو به دا ویل، ډېرو پښتنو به دا ویل دا د طالب او د رشتل پارټۍ جګړه ده. د هغې نه پس خو تاسې هر یو وسوځېدلی. اوس دی ورته دا پښتانه وایي چې دا جګړه د چا ده؟ ما خو ته پرون ویل چې دا جګړه په دې خاوره باندې سامراجي طاقتونو د پاکستان سټیبلشمنټ مسلط کړې ده. تا نه منې، ته د سټیبلشمنټ په ګود کې ناست وې. زه یې ته نن هم ویم، ما ته پرون ویلې وه، زه یې ته سبا هم ویم، خو دا جرأت تاسې نه شئ کولی چې یو پېره تاسو ته د اقتدار لالچ درکړي، بیا هم خولې بندي، بیا غږ نه شئ کولی په خپل وطن باندې. دا نه چې په ټوله پښتونخوا کې بدامني ده. حکومت څه ته وایي؟ حکومت چې هغه سره به
ډیسیژنز پاور ورسره او دا پاور ورته آئین ورکړي دا ورته د دې ریاست آئین او قانون ورکړي هغه به پالیسي میکینګ کولی شي هغه به ډیسیژن کولی شي او هغه به پالیسي امپلیمنټیشن کولی شي نو د موجوده صوبایي او د وفاقي حکومت سره څومره اختیار دی چې دوی د بدامنۍ د مخنیوي دپاره څه پالیسي او څه میکانیزم جوړ کړی دی دوی کله د بدامنۍ باندې خبره کړې ده دوی د بدامنۍ مسله کله سیریس اخیستې ده نه یې ده اخیستې د دې اونرشپ اخیستو ته تیار نه دي چې ته رولینګ کې حکمران یې نو بیا به د وطن هرې مسلې اونرشپ اخلي که هغه د بدامنۍ مسله وي که هغه د خراب معیشت مسله وي که هغه زما د وسایلو مسله وي د نن ورځې پورې چې دغه ډي جي ایس پي آر خبره کړې زموږ په وسایلو صوبایي حکومت پې خاموش دی جواب نه ورکوي وفاقي حکومت خاموش دی جواب نه ورکوي چې تا خو د آئین نه تجاوز کړی دی تا خو په آئین کې په 244 ماده کې د هغې تحت دا حلف اخیستی چې زه به په سیاست کې مداخلت نه کوم زه به د آئین او د قانون وفادار یم نو بیا ته څنګه په وسایلو خبره کې تا له اختیار چا درکوي ته په وسایلو خبره وکړې خو دلته صوبایي حکومت وفاقي حکومت چې ربړ سټیمپ ته جوړ دی ربړ سټیمپ هیڅ کردار یې نشته دی نو د سیاست نه د جمهوریت نه د ولسواکۍ نه د عام ولس د سیاسي کارکنانو باور اوچت شي بیا څوک په سیاست باور نه کوي وایي دا ټول یو شانته دي حالانکه سیاست خو قانونو ته د مسلو هوارولو ساینس ته ویلی کېږي قانونه بام او عروج د رسولو ته دغه ساینس د سیاست ویلی کېږي د قام خدمت د سیاست ویلی کېږي قام د تورو بلاګانو نه ژغورلو ته سیاست ویلی کېږي چې قام د تورو بلاګانو نه وژغوري نن قام د تورې بلا په خوله کې ولیدلی دی او دلته ډېرې پارټۍ او ډېر خلک خاموشه دي نو دا خو سیاست نه شو که تش اقتدار ته او د اقتدار دغې چوکۍ ته ته سیاست وې نو دغه سیاست نه دی دغه ته صرف سیاسي ټیکهداري سیاسي دوکانداري دغه چوکۍ د غرض دی چې دلته ورسېږي یا پې خپل سټیټس جوړ کړي یا پې پیداګیر وکړي یا پې ټیکهداري وکړي یا پې کمیشنې واخلي نو دغه ته سیاست نه ویلی کېږي ګرانو ملګرو زه خپلې خبرې مختصر کوم ستاسې کافي وخت مې واخیستلو ستاسې د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه دا قسمه غونډې دا قسم اکټیویټیز په تعلیمي ادارو کې چې کله نه مارشالله ډیکټیټر په یونین بین لګولی دی د هغې نه پس را په دې خوا خو اوس هم په تعلیمي ادارو کې سیاسي سرګرمۍ نه کېږي خو یو جمهوري ملک کې چې هر طبقه فکر ایون پروفیسران صاحبان هم یونین جوړولی شي یونین شته دی استادان صاحبان هغه یونین جوړوي یونین شته کلاس 4 هر طبقه فکر چې کوم دی یونین جوړولی شي زمونږ چې کوم ګورمنټ امپلای نه دي عوام ولسونه دي هغه یونین جوړولی شي خو طالب علمان په تعلیمي ادارو کې یونین نشي جوړولی په دې بین لګولی دی چې ته دې ته اسلامي جمهوریه پاکستان وایي چې دا یو ډیموکریټک سټیټ دی نو بیا به د یون نه پابندي اوچتې چې په تعلیمي ادارو کې په کالجونو یونیورسټو کې طالب علمان دا د الیکشن پروسس نه تیر شي او په دې کې برخه واخلي او خپل یونین جوړ کړي خپل مسایل چې کوم د سټیټ ته کېدي او دا باشعوره تعلیم یافته ځوانان د ریاست په سیاست کې برخه واخلي او دا دې چې کوم کوشش کوي د سیکیورټایزیشن چې تعلیمي ادارې سیکیورټایز کا
بار ماحول هم سیکیورټایز کا او یې او خوف پیدا کا چې دا خوف خاتمه وشي او دلته حقیقي جمهوریت په دې ریاست کې راشي کوم چې د ټولو مسالو د حل کولو په دې وخت کې په دې جدید وخت کې واحد د قوه لاره ده او هغه د پارلمان. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مهرباني. وما علينا الا البلاغ.